السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم چې ښه به دوستانو. په پاکستان کې چې کوم افغانان وروڼه دي غیر قانوني دي او د هغوی نه شناختي کارت شته نه یا مهاجر کارت شته، نو هغه خلک وباسي. نو په دې ډېر افغانان وروڼه چې کوم دي هغوی ډېر زیات خفه دي چې دا ولې، خو چې کوم سړی پوهېږي نو دا بده نه ده. لکه غیر قانوني دا خو چې په افغانستان کې غیر قانوني پاکستاني اوسېږي، خامخا بار کوي به. نو دوستانو تاسو په دا سیټ کې دا ویډیو دا وګورئ، بیا په یو څو خبرې کوو. هغه ته که موږ هر رقم ته عزت ور واړولي به مې د موږ خویندې میندې هلته دومره بې پردې نه وي لکه دلته چې څومره بې پردې شوې، هلته دومره نه وي بې پردې. سبا خبر زه کوم ایمان لرم، نه د طالب لپاره ایمان خپل بیرم، نه د پاکستان د حکومت لپاره خپل بیرم ایمان بیرم. پوځ آډر ورته کړی چې ټول دي اوس که یو 13 تاریخ نه وروسته څوک ونیول شو، که هر رقم ته سلوک ورسره وکړو بیا ګیله له خپله ځانه وروره. د ما عزت هلته دومره نه دی لوټ شوی لکه دلته چې نن لوټ کېږي. ځکه ما له خپله د ټاټۍ په څنګ کې شپه کړې ده، ما له خپله په کابل اډه کې په میدان باندې شپه کړې ده. ولې مجبوري ده، ورکه ماشوم مې ده. تاسو راسئ ماشوم مې وګورئ، تاسو راسئ زما ماشومان وګورئ. انصاف در کې شته؟ راشئ دا ماشوم دې د یخ زور لري، دا ماشوم دې د یخ زور لري، دا ماشوم دې د یخ زور لري. دا د بل چا ده، دا ماشومان دې د یخ زور لري. ولې مسلماني ده که کافري ده؟ دا ماشومان دې د یخ زور لري، واړه ماشومان، تندي ماشومان د خلکو د 2 میاشتو ماشومان، د 1 میاشتې ماشومان، دا مجبورونه راغلي دي. دا کس وایي چې یاره په پاکستان کې زه دومره ذلیله نه وم چې څومره زه اوس کابل ته ورسېدم او دلته زه همداسې شپې کوم، په سارا پروت یم او ذلیله شوم. نو پاکستان کې صحیح ده، بد خلک به مې پنجابیان چې کوم دي هغې کې بد خلک هم شته دي او ښه خلک هم شته دي، او بیا پښتانه خو بیا ډېر ښه خلک دي. د پېښور داسې چې په کوم ځای کې پښتانه اوسېږي په پاکستان کې، نو ښه خلک دي، الله دې خوشحاله کړي. اوس افغانستان پښتانه او د پاکستان دا یو ژبه ده، یو کلمه ده، او پنجابیانو کې هم ښه خلک شته. ما یو ویډیو اوس تاسو سره ما هغه ویډیو بله پلی کوله، خو هغه ویډیو ما په نظر رانغه، ما وکته د دې نه مخکې یو ویډیو چې هغې کې یو افغاني دی او د پنجابي نه دومره خوشحاله دی. د هغه پنجابي څومره صفتونه کوي چې یاره یو پنجابي زما کورمالتي و، هغه به زما سره څومره ښو ماله به یې قرض پیسې هم راکولې، مونږ به مطلب لکه ډېره منډه به یې مونږ سره واله. نو دوستانو دا هېڅ د خفګان خبره نشته دی. افغانستان او پاکستان دا یو مسلمان ملک دی، خو د پاکستان نه هغه افغانیان وباسي چې کوم مهاجر کارډ هم نشته دی او پاکستاني کارډ هم ورسره نشته، غیر قانوني وباسي. نو دا خو مطلب د مشران دي، د پاکستان چې کوم مشران دي هغوی وله داسې دغه راویستی دی چې یاره دا تنان دې وباسي. دې کې د پښتنو هېڅ کار نشته. عوام د پاکستان چې دي هغه په افغانانو وروڼو باندې ځان وژني او خوښې دي. زموږ خپل هم افغانان دلته موږ سره ډېر پاتې کېږي، ډېر ښه ګپ شپ هم دی، ورورولي هم ده. نو دوستانو دا یو شاړ غوندې ویډیو وه چې افغانان وروڼه چې کوم دي نو تاسو خفه کېږئ مه، تاسو زمونږ اوس هم وروڼه یئ، بیا به هم وروڼه یئ. زمونږ کلمه یو ده، خدای هم یو دی، پیغمبر هم یو دی او قرآن هم یو دی. نو مونږ مسلمانان یو، مونږ څوک نشي بېلولی. د ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.